په ویش بازار کې د دې په اصطلاح د ګلي په پای کې د کوڅې په پای کې موبایلونه 500 افغانۍ جوړه وکړي. نو دا د چې ما شان دي او سم شان ډېر پکې کېږي. پلازما دکان دی سیدیانو دا دیوای چې نوی شام راوړي د ټول کټن دی درس پر خلاص کړی دا په ویش کې. السلام علیکم ستړي مس په خیر شه ست مرشدي. په ویش کې یو بل د پلازما او دکان دی سیدیان یو الیډیان دکان دی او فکر نه کوم چې په ټول ویش کې داسې غټي لیډان اضافه ای بل دکان باندې ما په دونه غټي شان دروس نه دی. نو څه وخت مو د شان ور ستړي مې ورورل خبرې ته په خیر خیرات ژوند دی. اوسه د څه شي دکان کوي کاروبار مو څنګه دی؟ اوس وضعیت کوم کاروبار خو بس وس پلان شدي ډیر خراب هم نه دی بس شدي ګرام پرو شیاس کيات یا ارزان ورکو ګرام د ځین خلک چې راشي او سودا کې چې 100 ګرام توي وای دا ډبري غورځي یا هیڅ وسمسته وسلا شان ډیر ارزان ښه کور دي چې په هغه کې دي کدلته یا برګیا ښه تخلص دي محمد افغان افغان دیم افغان دي وای که مطلب موږ چار شاته ورته خو زه افغان یم سره خلاص نه یو ګرځ افغان نو خپل د کار څخه راضي خوشاله مثلا پر د ټلویزیونونو پر د شانو بندیز ولګي بیا څه کوي بیا نو بل کار په مخوا خو نو دا دونه پیسې چې بندي کړی دا چیرې وړه دا بنو اول کو بندیز نه پر لګي چې شانو کو دروازه مرته چانه دی ویل چې موږ بندیز پر لګو. ډېر مننه ورور. او دوستانو دا د فلسطین وضعیت دی چې د اسرائیل د خوا څخه په داسې وضعیت کې بشري ناورین باندې اخته دي او دا شهید یحیی سنوار چې د حماس ډلې دوه مشورې کول نو په نړۍ کې تر ټولو سرسخت عسكر چې دي ډېر ظالمان هغه د اسرائیل دي او په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره ډېر خطرناک هم تمام شوي دي او د افغانانو البته د مسلمانانو د بې اتفاقۍ له کبله ډېر پرمختګ کړی دی. دا کوشیان ګرد دلته ولاړ یو خبریالان راغلي دي ورو موږ سره مرکې وکړي دا به دې په کاروبار نه دي اخته هوا دا رقم وو دغه ته ولاړ شي نو دا اوس دغه نوی پلازما یو نفر رانیسي نو دی ورته چلانوي دا په وای فای چلانه که یا په دغه چلانه ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی زه همداسې یو کوچنی کیټ ورواچوي او بلا په دغه چلاني ژبه نه وایي فلاش کې به ورچې کوم ډول تصویر چې ډېر زورور تصویر د ډېر زورور تصویر دی دا کت نه ده وه
دکان مالک ویل چې دغه شی په 15,000 وکړو. بیا کوم نفر چې رانیول هغه ته معلومات یې ځینې رانیسه دی به انصاف در سره وکړي. که چیرې ګران در کړی یا خراب اصول باره بیا خبر راکړه چې موږ یا سپورت وکړو چې بیا دغه دکان ته ورنسي سودا ورسره ونه کړي. ټول خلک خطاباس